ملګرو ګل چاهت یو اعلان وکړو په هغې کې وایي چې زه به واپس خپل فیلډ ته ځم او کم میک اپ چې دی وایي هغه به هم شروع کوم. نو د ټول نه مخکې راشئ یو ویډیو وګورئ. ما بیا به چې کوم دی واپس خپل فیلډ ته لاړو. واپس چې کله زه خپل فیلډ ته لاړ شم نو هغه بیا زه داسې به نه یم، هغه به بیا زه بل حالات کې یم. کله چې زه میک اپ وکړم نو هغه به بیا زه بل حالات کې یم. ټیک ته جي دا خبر نه بعد راشي، دا خبر مه کوئ او دې خبر نه څه نه جوړېږي. د الله نه ویریږئ. صحیح ده که نه؟ نو دغه ویډیو هغه تاسو وکته په کم کې چې هغې کم مکمل حقیقت هغه وړاندې کو. تاسو ته به یاد وي یو ویډیو هغه په سوشل میډیا باندې شیر شوې ده. ګل چاهت د خپل ټیک ټاک اکاونټ نه اپلوډ کړله په کم کې چې یو بل خواجه سراوي هغه داسې غاړې میلاوي، داسې حرکات څه وکړي. نو د هغې نه پس بیا کم زمونږ سوشل میډیا کم ورکرز چې دي هغه ویډیو راواغسته او بار بار یې شیر کوي. مختلف خلکو پې دا ویل چې داسې نه دي کول پکار، او پکار هم داسې وه. یعنې که ستاسو خیال وي هغه ویډیو چې کومه وه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري هم په دې ویډیو کې لکه داسې حرکت کول نو ښه خبره نه ده. بل زه به تاسو ته دا ویم مخکې چې د دې کم فالوور و د ګل چاهت اوس هغه هم نه دي. یعنې کم دینداره خلک به ورته مونږ وایو د دین سره ریلیټډ کم خلک چې دي هغه د دې طرف ته راغلي دي، ډېر زیات فالوور د هغه دي. نو که هغه داسې ویډیو ګوري نو هغه باندې هم ډېر زیات غلط اثر پرې باسي. نو دې له داسې کول پکار دي چې دا قسمه ویډیو هغه نه دي اپلوډ کول پکار. بل زموږ پښتنو چې کم دی هغه پې بیا نور قصې هم شروع کړي. یعنې که ستاسو خیال وي بله ورځ بیا د یو لیپسینګ سره یو ګانه هم ریکارډ کړی ده، نو په هغې هم ډېر زیات تنقید روان دي. خلک وایي چې ګل چاهت هغه واپس خپل کم فیلډ چې و هغې ته راغی، نو د هغې په هکله باندې ګل چاهت ورپي ماویه چې کم بیان جاری کړی هغه مونږ تاسو سره شریک کو چې په هغې کې مکمل حقیقت هغه وړاندې کو چې آیا داسې څه خبره نشته او کومې پروپیګنډې چې دي وایي هغه روانې دي. ما ته وایي په دې زندګۍ کې کم اسلامي زندګي چې د ما ته په دې کې ډېر زیات سکون دی او زه واپس هغې زندګۍ ته تله نه غواړم. نو دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره. انشاءالله په بل ویډیو کې به ملاویږو. د نن دپاره دا کافي وه. د لوی الله په امان.